سلامونه نیکې هیلې او احترامات ګرانو دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بیاست. د دې نن بیا مې یوه نوې ویډیو درته چمتو کړې. هیله لرم چې دغه ویډیو مو خوښه سي. نن غواړم په دې ویډیو کې درته وښیم چې څنګه کولی شو موږ په خپل موبایل کې 2 واتساپ، 2 میسنجر او 2 ټیلیګرام او 2 فیسبوک استعمال کړو بغیر له دې چې کوم اپلیکیشن موږ وکاروو. نو موږ 2 واتساپ او 2 میسنجر ډېر په اسانۍ سره کارولی شو. نو دوستانو، مخکې له دې چې په ویډیو باندې پیل وکړم، یوه هیله درنه لرم چې زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او څنګ کې د بیل نشان باندې هم کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ، تر څو چې زه هره ویډیو پورته کړم نو تاسو ته پر وخت سره در ورسیږي. نو دوستانو، دا ویډیو در سره لایک هم کړئ. دوستانو، د دې لپاره چې تاسو هم 2 واتساپ، 2 میسنجر او 2 فیسبوک او 2 ټیلیګرام استعمال کړئ، نو تاسو به سیټینګ ته راشئ. دا سیټینګ نه به کلیک وکړئ، د موبایل په سیټینګ کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړم، دلته به تاسو لاندې لاړ شئ. دلته به تاسو بیا په ایډوانس فیچر باندې کلیک وکړئ. دلته دوستانو تاسو ګورئ، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړ، دلته لاندې دوستانو تاسو ګورئ ډبل میسنجر، په دې باندې به کلیک وکړئ. دوستانو، دلته تاسو په دې 4 اپلیکیشنو کې کوم یو چې غواړئ 2 واري استعمال کړئ، دلته به تاسو هغه آن کړئ او بیا به په انسټال باندې کلیک وکړئ. نو دغه به چې تاسو ته 2 اپلیکیشن نیسي او د فیسبوک هم همداسې، ټیلیګرام هم. که چېرته میسنجر غواړئ هم هغه به هم 2 واري انسټال کړئ. دوستانو، دلته انسټال به کړئ. دوستانو، دغه یوه یادونه بله هم کوم، دغه طریقه چې ده په هغه موبایلونو کې کېږي چې نوي اپډیټ شوي وي. نو که چېرته ستاسو په موبایل کې دغه طریقه نه وه آن، نو تاسو خپل موبایل اپډیټ کړئ دوستانو. اوس دوستانو راځو چې رښتیا هم زموږ میسنجر واتساپ 2 سوي که نه. دلته ګورئ دوستانو، بې له دې چې کوم اپلیکیشن انسټال کړو، نو تاسو ګورئ دلته یو اوریجنل فیسبوک ده او بل دغه ده. دوستانو، دلته تاسو بل اکاونټ هم ور داخل کړئ، نو تاسو په ډېر اسانۍ سره 2 اکاونټه استعمالولی شئ په یو ور. دوستانو، دلته به تاسو بیا په دلته ټیلیګرام هم استعمالولی شئ، همداسې ټول اپلیکیشن یې دوستانو تاسو انسټالولی شئ. نو دوستانو، دغه وه د نن ورځې طریقه. هیله لرم چې دغه ویډیو مو خوښ شوي. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.